افغانستان کې د انټرنیټ بیه 3 برابره راټیټه شوې ده. BBC د افغانستان د مخابراتو وزارت په هیواد کې د انټرنیټ بیه نږدې 3 برابره راټیټه کړې ده. شاوخوا 10 کاله مخکې په افغانستان کې ډېر لږ شمېر خلک له انټرنیټ سره اشنا وو چې د چارواکو په وینا اوس د هیواد په بیلو بیلو برخو کې دغه اسانتیاوې پراخې شوې دي. د افغانستان د مخابراتو وزیر امیرزی سنگین په وینا په افغانستان کې لا هم د انټرنیټ بیې لوړې او سرعت له غوښتنو سره نه و او له همدې کبله یې په اوسنیو بیو کې نږدې 80 سلنه کموالی راوست. د انټرنیټ د 1 میګابایټ نوې بیه اوس 300 ډالره ده. یو کال وړاندې دا بیه 900 ډالره وه چې اوس 300 ډالرو ته راټیټه شوې ده. دا بیې به په همدې حال پاتې نشي. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې انشاءالله 6 یا 9 میاشتې وروسته به پر دغو بیو بیا کتنه کیږي او نورې به هم راټیټې شي. په افغانستان کې د انټرنیټ کمزوري چټکتیا او لوړې بیې هغه څه دي چې کاروونکي تل په اړه شکایت کوي، خو نویو بیو ټاکلو یو شمېر کسان هیلهمند کړي دي. د ښاغلي سنگین په وینا په هیواد کې د انټرنیټ په برخه کې ترسره شوي چارې کافي نه دي او باید ډیر کار وشي. له تیرې یوې لسیزې راهیسې په افغانستان کې د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې ډیر کار شوی چې له هغې ډلې د افغانستان شاوخوا 85% خاوره د مخابراتي اسانتیاوو تر پوښښ لاندې راغلي چې چارواکي په وینا پاتې 15% برخې ته یې د امنیتي ستونزو له امله نه دي توانېدلي چې دا مخابراتي اسانتیا برابره کړي. مینوالو که چیرته زموږ دا ویډیو مو خوښه شوي وي نو ضرور زموږ ویډیو در سره لایک او شیر کړئ او که چا زموږ چینل نوی سبسکرایب کړئ نو لومړی زموږ د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. کله چې موږ نوی ویډیو پورته کوو نو لومړی به تر تاسو ته رسیږي. دا چې زه بیا حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم. د الله په امان.